intersection of two graphs یا د دوه ګرافونو تقاطع که دوه ګرافونه G1 او G2 ولرو نو دریم ګراف د دوی د تقاطع د روی څخه داسې رسموو د لومړي او دوهم ګراف مشترک ورټکسونه او د لومړي او دوهم ګراف مشترک ایجونه نیسو د هم G1 د هم G2 مثلا دغه دوه ګراف لرو غواړو چې د دې ګرافو انټرسیکشن یا تقاطع راوباسو تقاطع د دې دوه ګرافو د راوباسو د دواړو ګرافو عیناً لکه دوه سیټه اول د واره ورټکسونه هغه ورټکسونه راوباسو چې هغه دواړه مشترک په دواړو ګرافو کې ورپسې ایجونه هغه ایجونه راوباسو چې هغه په دواړو ګرافو کې مشترک وي نوې ګراف رسمو ځینې هر شی چې په لاس باندې راځي دا تقاطع د دوه ګرافو ده صحیح دی مثلا نوټیشن یې دا رقم دی چې G1 انټرسیکشن G2 ورپسې V چې د V مساوي کېږي په V1 انټرسیکشن V2 باندې یعنی د اول ګراف ورټکسونه تقاطع د دوهم ګراف د ورټکسو سره او E چې دی یا ایجونه د E1 انټرسیکشن E2 د اول ګراف ایجونه تقاطع د دوهم ګراف د ایجو سره اوس اول لپاره ورټکس سیټ چې پیدا کومه دا مساوي کېږي په مکمل بیانه نوشته کومه دا رقم ورټکسونه چې هغه هم په G1 کې شامل دي هم په G2 کې شامل دي اوس V1 په دې ځای کې ستا په اول ګراف کې دلته یې وګورئ V1 دلته ستا و په دې ځای کې ستا په دې ګراف کې که نسته پکې کې ورپسې V2 په دې ځای کې ستا په دې ځای کې V2 ستا که نسته V2 په دې ګراف کې ستا په دې ګراف کې هم ستا و نو V2 نیسو ورپسې V3 په دې ګراف کې موجود دی په دې ګراف کې هم دا ایسته صحیح دی دا هم V3 ورپسې بل داسې ورټکس نسته چې هغه په دې ځای کې په دې ځای کې دی هم یې او یا په دې ځای کې اوس V4 دلته په دې ځای کې نسته نو ورټکسونه چې سوده ورټکسونه څو دانې سوده پکې کې دا هم دوه دانې ورپسې ایجونه اول د واره E1 په دې ځای کې ستا په دې ګراف کې ستا که نسته E2 په دې ځای کې ستا په دې ځای کې ستا که نسته E3 دلته ستا په دې ځای کې هم دا ایسته وه نو دا هم E3 ورپسې بل ایج نسته وه مشترک ایج نو وایو چې دغه د ورټکسو او د ایجو شمېر دی ورپسې چې ګراف رسموو یو دانه V2 رسموو دا هم V2 دا هم V3 د V2 د V3 ترمنځ دا په دې ځای کې هم دا ایج شته او د V2 د V3 ترمنځ دا په دې ځای کې هم ایج شته نو موږ وایو چې د دې دوه ورټکسو ترمنځ دا هم E3 د G1 intersection G2 ring sum of two graphs د دې لپاره نوټیشن چې دی G1 پلس رینګ پر راګرځوي ورپسې G2 په دې ځای کې د ورټکسو تعداد دی یا V مساوي کېږي په V1 یونین V2 باندې صحیح دی یا دریم ګراف چې موږ تاسې رسموو دا رقم یې رسموو چې ورټکسونه د دواړو ګرافو د راخلو اتحاد یې نیسو د دواړو ګرافو او ایجونه چې دي ایج یې مساوي کېږي په E1 یونین E2 منفي E1 انټرسیکشن E2 دا دواړه ګرافونه رسم کړئ تاسې به بیا دغه تاسې راته وایاست هغه سیټونه چې زه دریم ګراف رسم کړم رینګ سم څه شي دی د رینګ سم څخه هدف دا دی چې که چیرې موږ تاسې دوه دانې ګرافونه د G1 او G2 په نامه باندې ولرو دریم ګراف چې موږ تاسې جوړوو که چیرې د هغوی د ورټکسو شمېر د دواړو ګرافو د اتحاد څخه لاسته راغلی وي او ایجونه داسې وي چې د دواړو ګرافونو د ایجونو اتحاد منفي د دواړو ګرافونو د ایجونو تقاطع دا رقم ایجونه پکښې کې وي دې ته رینګ سم اف ټو ګرافس ویل کېږي صحیح دی اوس اول د واره که چیرې غواړو چې
د ورټکسو شمیره پیدا کړو دا مساوي کیږي په V1 یونین V2 باندې دا مساوي کیږي په V1 کې کوم ورټکسونه لرو V1 V2 دا V1 V2 V3 V4 ورپسې یونین V2 په V2 کې V1 V2 V3 دا ادریجی دا دلته ثبت شي کې نو بالا نه نیسو تر دغه ځای پورې ورپسې ایجونه چې دي دا مساوي کیږي په د دواړو ورټکسونو د ایجونو اتحاد یا E1 E2 E3 E4 E5 او دم E1 E2 E3 E4 E5 ورپسې څو دي P1 P2 P3 ورپسې منفي څه شي منفي د هم E3 و دم E3 او E4 چې په دواړو کې مشترک دی اوس E3 او E4 چې موږ تاسې د دغه ایجو څخه چې منفي کو E3 او E4 یعنی دغه ایجونه یې ځینې منفي کوو نو ټوټل ایجونه چې پاتېږي مساوي کېږي په E1 E2 E5 P1 P2 P3 نو نوې ګراف چې موږ تاسې لیکو اول د واره هغه ګراف څلور دانې ورټکسونه لري دا هم یو د V1 V2 په دې ځای کې دا هم V4 او دا هم V3 اوس اول د واره H E1 H په کوم یو کې دی د V1 او د V4 ترمنځ دی نو دا باندې وشته کوم چې د V1 او د V4 ترمنځ دا یو ایج د چیش په نامه دی د E1 په نامه باندې دی ورپسې E2 په کوم ځای کې دی V1 V3 دا V1 V3 دا هم V1 V3 دا د چیش په نامه د E2 په نامه ورپسې E5 په کوم ځای کې دی څو V4 او V3 دا هم V4 V3 دا هم E5 ورپسې P1 په کوم ځای کې دی V1 V3 ادم V1 V3 دا هم P1 ورپسې P2 په کوم ځای کې دی څو V2 پر جوازي پر V2 باندې دا هم P2 ورپسې P3 پر کوم ځای دی V1 څو پر V1 باندې لوپ دی دا هم پر دې باندې لوپ دا هم P3